د پاکستان باجوا چې امریکای ته سفر د دې په خاطر باندې کړی دی چې دغه مسلمان څنګه کوم افغانستان ملک دی څنګه د دې افغانان یا مسلمانانو وژنو څنګه دې مسلمانانو ته تکلیف ورسو دا د دوه همیشه اراده او دغه کار دی دوه همیشه د مسلمانانو او د نړۍ سره منافقت پالل دی دا د دې په خاطر باندې چې دا د یو څو بانکونو دی IMF د کڅه دی دغه نه قرضدار دی او په ځینو مسلمانانو باندې خلې لګوي تاسو ته وایم تاسو یو فایر به زموږ د راکټ په جواب باندې ان شاء الله افغانستان 15000 کلن تاریخ د دې ساتل ترشای هغه څه دی چې د ډیرو ځوانانو دا ککرۍ په قربان شوي دي یعنی هر افغانی د الله د رضا په خاطر باندې ستاسو سر نفرت کوي زموږ هر مجاهد زموږ هر فدایي دې ته منتظر دی چې د خپل مشرانو په امر باندې ستاسو د خبيث کورونه درلنګ کی دا لري نه چې زموږ د افغانانو په معمولی منطقه باندې ستاسو یو مرمۍ فایر زموږ به د راکټ مرمۍ فایر وي زموږ دلته زرګونو فدایان دین ته منتظر دي چې د دغه خبيثانو کورونه ورډنګ کی لکه ستاسو خبردار زموږ د مظلومیت فقرت ته مګوره موږ هغه خلک یو چې همیشه درته آرام پراته وي که چیرته مو درته ککره خراب شوله زموږ پایتخت به ان شاء الله اسلام آباد وي د افغانانو سرنوشت سره لوبه چې دی خطرناک تاسو ته تمامېدی شي چیرته د زور نه کار اخلي زموږ د مشرانو امر به ان شاء الله ستاسو در اسلام آباد پورې زموږ ځواکونه ورسوي ستاسو معمولی اقدام به ان شاء الله زموږ په بدنونو باندې هغه واسکټونه وي چې ستاسو خبيثي هغه ځالې درلنګي کی نو دا لري نه چې زموږ مشران که چیرته مو دا اقدام وکړو نو زموږ مشران به ان شاء الله حتما دا امر کوي او زموږ زرګونه فدایان چې شهادت ته منتظر دي تاسو ځالې درلنګي کی دا هم درته وایم که چیرته زمری په ځمکه باندې ویده هم وي هغه زمری دی که چیرته ګیدړ ته مکمل ځنګل وسپارل شي هغه ګیدړ دی ګیدړ هیڅ کلم زمری نشي کېدلی ستاسو ځواکونه ستاسو افراد زموږ لپاره ګیدړان دي زموږ هر زلمی زموږ هر افغان ستاسو لپاره زمری دی تاسو تاریخ تیر شوی چې داسې یو ځواک چې د پاکستان مکمل افراد د بین ویوړل هغه خبيث اشخاص دي چې همیشه د کفر په حمایه باندې دا ملک ساتلی دی او همیشه کفر ته کار کوي دا هغه افغانان دي چې همیشه ستاسو د خباثت لوجې په عذاب او په تکلیف کې دي ان شاء الله دا هم درته وایم که چیرته امر وکړی شو 15 میلیونه نفوس پوج دلته موجود دی 15 میلیونه افغانان ستاسو لپاره ستاسو د قتل لپاره دلته موجود دي هیڅ کلم دا فکر مکو چې دلته به 1 لک پوجي ان شاء الله په امریکا کې کم پوج پروت دی زموږ افغانان پراته دي که په نورو ملکونو کې دي ستاسو لپاره ستاسو سره د جنگ لپاره داسې آماده دي لکه څوک چې حج ته ځي سلام علیکم ورحمت الله